السلام علیکم درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. موږ په تمرکز باندې غږیدلی یو. یو کار چې پیلوو تمرکز به ورباندې کوو او یو پایله به ترلاسه کوو. که یو کار مو پیل که هر څومره خوارۍ مو په باندې وکړې، هر څومره زحمتونه مو ورباندې وباستل، هر څومره بېخوبیانې مو وګاللې، خو چې پایله مو نه وي ترلاسه کړې، دغه ټول په اوبو لاهو کېږي. راځئ په دې وغږیږو چې د دې پایلې ترلاسه کولو قیمت به څه وي. په کوم قیمت دا پایله باید ترلاسه کړو. د 20مې پیړۍ تر ټولو ستر ساینسپوه پاول ډیراک د چې کله خپل مشهور ساینسي نظر په یو مقاله کې چې عنوان یې و د پروفیټ آف د انټي یونیورس، په دې مقاله کې خپل نظر خپور کړ، نو د خورا ونازول سو او په اصطلاح ډیر تمجید سو. نو له ده څخه پوښتنه وسوه چې تا دغه نظر لپاره څومره خوارۍ ګاللې وي. نو ده ورته په طنزیه بڼه ویلي و چې ما چې کله دا نظر وړاندې کوو، د ده لپاره ما مطالعه کوله او د مطالعې په وخت به مې خپلې پښې پورته کولې او سر به مې کته کوو چې دا د وجود ټوله وینه مې دماغ کې راټوله سي. دا ظاهرا طنزیه خبره ده، ولې خبره چیش ده؟ خبره دا ده چې دی غواړي ووایي چې کله ما خپل نظر د ساینسي نظر وړاندې کوو، نو د هغه لپاره ما دومره زحمتونه او دومره خواریانې ګاللې وي چې خپل د وجود ټوله وینه مې خپل دماغ کې راټوله کړې وه. راځئ یو بل مثال وړاندې کړو. دا به زموږ د موضوع بیخي واضح کړي. د جلال الدین محمد بلخي چې موږ د مولانا په نوم پیژنو، د ده د مثنوي په لومړي دفتر کې یو کیسه راځي د یو قزویني او د خالکوب کیسه ده. نو یو کس راځي، یو قزویني راځي خالکوب ته او ده ته وایي چې هغه وکړه، زما اوږه باندې شاته اوږه باندې مې د یو زمري تصویر ټاټو کا په اصطلاح. نو هغه چې کله ستن د ده په جلد باندې لګوي، نو د ده درد پاریږي. نو دی ورته وایي چې ډېر درد کوي، تا دغه رسم کوم ځای ته ورساو، دغه انځور د کوم ځای ته ورساو، د زمري انځور د چېرته ورساو. نو هغه ورته وایي چې ما خو تازه شروع کړې ده. ویلې خلک کوم ځای ته شروع کړې ده؟ ویلې اوس مې تازه له لکۍ نه شروع کړې ده. نو دی ورته وایي چې یاره دغه لکۍ نه یې تېر سه. نو هغه کوم کس چې خالکوبي کوي، هغه بیا ستن لګوي او ده باندې بیا درد پارېږي او دی ورته وایي چې اوس چېرته ورسېدې؟ نو هغه ورته وایي چې زه خو اوس د زمري غوږ رسموم یا خالکوبي کوم. نو دی ورته وایي چې یاره زمری خو زمری ده، که غوږ یې نه مي پروا نه کوي، له غوږ هم تېر سه. نو خالکوب چې بیا ستن د ده په وجود لګوي او د ده درد بیا پارېږي او دا بیا غږ کوي چې یاره دا خو درد له زغمه بهر ده، نو اوس چېرته ورسېدې؟ نو هغه په ځواب کې وایي چې اوس یې خېټې ته رسېدلی یم یا تازه خېټه یې رسموم. نو دی ورته وایي چې یاره له خېټې هم تېر سه. نو دې سره هغه کوم خالکوب چې دا هغه کس چې دا ټاټو کوي د ده په وجود باندې، هغه ستن له ځمکې وهي او وایي چې شعر بیدم و سر و شکم کی دید، این چنین شعر خدا خود نافرید. نو بې لکۍ، بې سره او بې خېټې زمری نو چا لیدلی ده؟ داسې زمری خو خدای خپله نه ده پیدا کړی نو چې ته ما نه غواړې چې زه یې تا ته په وجود در رسم کړم. خبره په چیش کې ده. د دې کیسې به ډېر درسونه وي، خو هغه درس چې موږ د موضوع اړوند ده هغه دا ده چې کله مو یو کار پیل کړ، درد به یې زغمو او پایله به یې ترلاسه کوو. د قزویني کار پیل کړ، درد یې وزغمه، خو پایله یې ترلاسه نه کړه، نو هیڅ بې ګټې. پایله تر ټولو مهم څیز ده. د دې لپاره چې بریالي وبلل شو، کوم کار چې پیلوو درد به زغمو،
د پاول په وینا د خپل وجود وینه و خپل دماغ کې راټولو او پایله به ترلاسه کوو. بې پایلې کار د هیڅ بریالي انسان نښه نه ده.